سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ په لومړي سر کې خو ټولو افغانانو ته د سترې بریا مبارکي وایم. افغانستان لوبډلې وکولی شوله چې سریلانکا لوبډلې ته په دویمه تمریناتي لوبه کې ستره ماتې ورکړي. د 2023 نړیوال جام په تمریناتي لوبه کې افغانستان په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د افغانستان لوبډلمشر حشمت الله شهیدي ټاس وګټي، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. که وګورو د سریلانکا لوبډلې په پیل کې ډېر خوندور په زړه پورې سټارټ اخیستی و. د افغانستان بالران یې سخت وټکوله، لکه څنګه چې محمد نبي اساخیل به بالینګ ته راغلی، د دوی بیټسمینانو یې لاره ورکه کړله، د دوی د تیزو منډو هغه لړۍ یې ورکمه کړله. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه هم وکړله. محمد نبي اساخیل د 44 منډو په بدل کې 4 ویکټې واخیستلې، او دا رقم نور توپ اچوونکو راشد خان ارمان، عبدالرحمن رحماني، نوین الحق، فضل حق فاروقي، مجیب رحمان بیا یوه ویکټه واخیستله. د 202 منډو هدف په تعقیب کې افغان لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله. د لوبې په نیمایي کې یو ځل بیا باران شروع شو چې لوبه د باران له کبله 42 اوره شوله. افغانستان ته په 42 اوورونو کې 250 هدف وټاکل شو چې افغانستان لوبډلې په ډېرې اسانۍ سره په 38 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. د افغانستان لوبډلې بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه هم وکړه. رحمان الله ګربز، رحمت شاه دواړو ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله. رحمان الله ګربز په 2 نوي بالونو باندې 119 منډې جوړې کړلې، او دا رقم رحمت شاه بیا په 82 بالونو باندې 3 نوي منډې جوړې کړلې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا لوبډلې ته په 6 ویکټو ماتې ورکړله. د دې سترې بریا مبارکي یو ځل بیا ټولو افغانانو ته وایم. افغانستان به په نړیوال جام کې خپله رسمي لومړۍ لوبه د بنګلادیش پر وړاندې د اکتوبر پر 1 نیټه ترسره کړي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوی یاست نو حتما موږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که د فیسبوک پیج مو تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما موږ فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.